السلام علیکم. ستړی مشې استاده، یو بوتل بخوره. دی خو راووته. دا زما دا سل پسه دی بیا زه ترلاسه کوم. بې احساسه ځوان و. بوتل یې دلته وغورځوئ ولاړئ. دا ځای اوس د غورځېدو وایي، نه کسبداني نه بل ځای، دالتې وغورځوئ. زه ور ولاړ شم، دا په دا کسبدانۍ کې وغورځوم. ولې ځوانه خیرات دی چې زما لاس دې ونیوئ. دا ما ډېر د لرې ځایه ټکټ کړی دی. دا زما ده، زما به یې او زما ده. خدای دې خوار مه که، ما چول تښتی یمه، داسې دې له لاسه ټینګ ونیولمه. دا زما ده چې زه نه یوسم ته یې ولاکه راسه یوسه. دا خو اول زه ورته راولاړ شوم، اول عکس زما کېږي. دا ما د ډېره لرې ځایه تعقیبوئ، دا زما کېږي. زه هم زما ده، ته وا زما ده. نه زه منم نه ته منې. راسره دا بوتله پوښتنه وکړو چې د چا کېږي. بوتله ته د چا کېږي؟ نازونه زامنه یو کوم ټینګ نیولې وم، سام راباندې کړې ول. بیا مې دا سره لمر ته غورځولی وم، دا ټینګه ګرمي ته وګوره. بیا مې پارسل کې واچوئ، یو مې سي تناره ته مې واچوئ. الله په دا یو ځای خو در ملامت یو. پارسل کې واچوئ، تناره ته مې یوسئ، پر دا نازک مشر مې سرې لمبې بلېږي. وبخښه بوتله وروره، وایي بوتل اکا. سمه ده بوتل اکا، موږ به دې یوسو کسبدانۍ ده په دواړو. خپل چاپېریال پاک وساتئ. د بوتل اکا ګیلې خو مو واورېدې.